د افغانستان د صنایع او سوداګرۍ وزارت وایي چې په تیرو 3 میاشتو کې د هیواد د غالیو صادرات د تیر کال د همدې مودې په پرتله 10 سلنه زیات شوي دي. د یاد وزارت د معلوماتو له مخې د حمل میاشتې راهیسې تر سرطان میاشتې پورې د څه باندې 7 میلیونه ډالرو په ارزښت غالۍ د ترکیې، هند، پاکستان، چین، امریکا متحده عربي اماراتو، ایټالیا او ازبکستان هیوادونو ته صادرې کړي دي. د سوداګرۍ او صنایع وزارت ویان عبدالسلام جواد وایي صادرات قالین و گلیم در د غالیو او ګلیمونو صادرات مو د 1402 کال په لومړیو 3 میاشتو کې شاوخوا 280,000 متره مربع وو چې ټول پولي ارزښت یې 4 میلیونه او 470,000 امریکایي ډالر ښودل شوی دی چې ترکیې، هند، پاکستان، چین، امریکا، متحده عربي امارات، ایټالیا او ازبکستان هیوادونو ته صادر شوي دي. بلخوا د غالیو یو شمیر کاروباریان وایي چې بهرنۍ هیوادونو ته د غالیو په مستقیم ډول صادراتو سره د دوی کارونه تر پخوا ډیر ښه شوي دي. دوی د غالیو د تولیدونکو او صادرونکو اتحادیې او اړوند ادارو څخه غواړي چې په دې برخه کې پاملرنه نوره هم زیاته او افغاني غالیو ته له هیواده د باندې هم ښه بازارموندنه وکړي. تقریبا یک 22-23 سال شاوخوا 23 کاله کېږي چې دلته د غالیو دکان لرم. په د وروستیو 3 یا 4 میاشتو کې مو الحمدلله کارونه ډیر ښه شوي دي. موږ خوشحاله یو چې په د وروستیو کې د غالیو صادرات ډیر شوي او په لویه پیمانه په مستقیم ډول بهرنیو هیوادونو ته صادریږي. خب ما از وزارت تجارت و از اتحادیه قالین خوش هستیم. نظر به موږ د صنعت او سوداګرۍ وزارت او د غالیو له اتحادیې خوشحاله یو. دغه راز ترې غواړو چې دوی باید د افغاني غالیو د صادراتو په برخه کې نور هم کار وکړي، د هیواد د باندې ورته ښه بازارموندنه وکړي ترڅو د صادراتو کچه نور هم پورته ولاړه شي. د غالیو د تولیدونکو او صادرونکو اتحادیې مسؤلین بیا وایي چې په دې وروستیو کې د غالیو د صادراتو په برخه کې له اړوند ادارو سره په ګډه کار کړی او ډیره ښه پایله یې هم ورکړې ده. دوی زیاتوي چې په دې برخه کې لا هم هڅه کوي ترڅو د افغاني غالیو په صادراتو کې لا د پام وړ زیاتوالی راولي. فعلا در بخش اتحادیه ما زیاتر در فعلا زموږ په اتحادیه کې ډیر تمرکز پر ډیجیټلایزیشن باندې دی. دغه راز مو ډیټابیس جوړول هم موخه وه چې شکر الحمدلله اوس موږ د هیواد په کچه د غالیو په برخه کې یو ښه آنلاین ډیټابیس جوړ کړی دی چې اوس ترې په ټول هیواد کې ګټه اخلو. او بل تمرکز مو پر نړیوالو نندارتونونو دی، هغه څه چې خلک هم له موږ غوښتنه کوي. دغه راز افغاني غالیو ته په نړیواله کچه ښه بازارموندنه کوو. د افغانستان د صنایع او سوداګرۍ وزارت د وروستیو شمیرو له مخې د غالیو صادرات د 1402 کال په لومړیو 3 میاشتو کې شاوخوا 280,000 متره مربع و چې ټول پولي ارزښت یې 4 میلیونه 470,000 امریکایي ډالره ښودل شوی چې دا شمیر د تیر کال د همدې مودې په پرتله د پام وړ زیاتوالی ښیي.